السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول افغانانو ورونو ته چې کوم په ایران کې کړول کېږي او ځورول کېږي هغوی ته موږ دا پیغام درسي دومره کوي چورت ونه وایي انشاءالله د خدای په نصرت سره اسلامي امارت مجاهدین به ډېر زر تاسو انتقام واخلي انشاءالله. او ټولو مجاهدینو ته مې دا اعلان ده چې خاص د ایران په بارډر باندې تاسو ځانونه ورسوئ، عزت د چړې ریښه ساتو کې مشرانو امن ته منتظر شئ. مشرانو چې امر وکړي انشاءالله موږ ټول تاسو به انشاءالله په ایران کې استشهادي عملیات هم کوو. خاص د مشرانو د امر منتظر یو. او هغه مسلمانان چې په ایران کې افغانان دي موږ او تاسو هغوی ځورول سوي دي د هغې د یوه نوک د یوه قطرې د وینې انتقام به موږ انشاءالله اخلو. تاسو هېڅ چورت ونه وایئ، د اسلامي امارت مجاهدین را ژوندي دي، د تاسو انتقام به انشاءالله اخلو. نعره تکبیر، الله اکبر.